السلام علیکم. مونږ د سیکنډ لیکچر سره حاضر یو. نن چې کوم ورډز دي ابینس ابینس چې کوم معنا ده انګلیش کې چې کوم معنا ده سسپینډینګ ان اکشن کنه چې یو اکشن تاسو سسپینډ کړئ لکه په دې په هغه کې چې کوم معنا راځي په اردو کې معطل کرنا راځي یا ترک کرنا اردو کې او پښتو کې چې کوم معنا راځي هغه راځي زنډول یو شی چې زنډوي په یو شی باندې یو شی زنډای کنه نو ابینس مین چې ترک کرنا سسپینډ ترک کرنا زنډول the abeyance of an act د کوم ایجیکټیو کوم راځي او چې نن زمونږ سیکنډ کوم ورډ دی هغه دی ابیټ. نو ابیټ چې کوم معنا ده اسسټ یو شي کې مدد کول خو دلته چې کوم لکه چې هغه دی کنه اسسټ دی او مدد دی دا چې کوم رونګ چې کوم چور وي وا غلط کار وي کنه مخکې چې کوم اسسټ کول دی هغه ته ابیټ یی چې یو غلط کار وي هغه کې چې ته چا سره مدد کې نو هغه ته څه وایي ابیټ. لکه اردو کې چې معنا ده اکسانا خو اکسانا چې کوم دی اکسانا چې غلط کار دپاره کله اکسانا وي اکسانا خو د ښه کار دپاره کیدی شي کنه خو اکسانا ابیټ الته اکسانا کیدای شي چې غلط کار دپاره اکسانا وي. نو دا زمونږ نن سیکنډ ورډ دی او چې کوم تھرډ ورډ دی زمونږ والا ابهرنټ چې کوم معنا ده ابهرنټ معنا ده چې کوم ډیویشن فرام د نارمل چې کوم یو نارمل کار وي هغه نه ته الټا لاړ شي کنه لکه مینټل ډیس آرډر هم معنا کی دا خو اصل معنا ده ابنارمل کیږي یا ډیویشن کیږي ابهرنټ چې کوم په اردو کې معنا ده ناګوار چې کوم دی د اردو کې معنا ده او پښتو کې معنا چې کوم دی غوړول چې یو شي نه وغوړېږي دا د ابهرنټ کوي. نو دا مونږ نن درې ورډ وشو او دغه چې کوم دی ابینس چې کوم دی تر کرنه ته وایي زنډول هغه ته وایي کنه چې یو شی ورستو کول هم ورته وي پښتو کې. هغه نه بعد ابیټ دی ابیټ مطلب اسسٹ او هیلپ کرنا اکسانا چا سره مدد کول خو په غلط کار کې. هغه بعد ابیرنٹ ته ابیرنٹ مطلب ناګوار غوړول یو شي نه غوړول یو لکه نارمل چیز وي خو هغه نه چې ته وغوړېږي دغه ته ابیرنٹ وي. نو بس دغه مونږ چینل سبسکرایب کړئ تاسو چې نور مخکې کوم ویډیوانو راځي تاسو ته ملاویږي او مونږ ته به انکریج کیږو چې خلک زمونږ ویډیوانو ګوري او مونږ به دغسې مخکې دا کورس جاری ساتو. Thank you very much for watching. See you next time.